بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي د یو پلاوي په مشرۍ ایران ته د کانونو او پټرولیم وزیر سفر. په افغانستان کې د نړیوال بانک د پاته پورونو د تادیې پروسه پیلېدل او د اسرائیلو لخوا غزې ته د خوراکي توکو د لیږلو اجازه ورکول کېدل. د پاک رب په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1404 کال د ثور میاشتې 29مه نیټه ده. بشپړ خبرونه. د کانونو او پټرولیم د وزیر ملا هدایت الله بدري په مشرۍ پلاوي ایران ته سفر وکړ. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې ښاغلی بدري به یاد هیواد کې د کاني توکو د کارپوهانو او څېړونکو دویمه نړیواله غونډه کې د ګډون سربیره د بېلابېلو شرکتونو له استازو او پانګوالو سره هم وګوري. بل خبر کې مالیې وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې نړیوال بانک په افغانستان کې د خپلو پاته پورونو د ورکړې عملي لړۍ پیلوي. د اعلامیې پر بنسټ یاد بانک افغانستان کې له لوجستیکي او رغنیزو شرکتونو څخه د تثبیت شوو ارقامو له مخې 50 میلیونه ډالر پوره وړی دی. د شرکتونو دغه پورونه به په 4 پړاوونو کې له مالیې وزارت سره په همغږي ورکړل سي. دغه راز مالیې وزارت د نړیوال بانک له یادې پریکړې هرکلی کړې او زیاته کړې ده چې د یاد بانک دغه ګام به د کاري زمینې برابرولو او د ملي اقتصاد په وده کې مهم رول ولوبوي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مرستیال مولوي محمد نبی نصرت په ایران کې د افغان کډوالو د هویت د تثبیت لپاره د کاري ټیمونو د استولو په موخه د بهرنیو چارو کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو او د مالیې وزارتونو له پلاو سره وکتل. ښاغلي نصرت ویلي چې د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په موخه د کاري ټیمونو د استولو لومړنۍ چارې بشپړې سوي او ډېر ژر به یاد هیواد ته واستول سي. او په پای کې صهیونیستي رژیم تېره ورځ اعلان وکړ چې غزې ته د ځینو خوراکي توکو د لیږد اجازه ورکوي. دغه پریکړه داسې مهال سوي چې د اسرائیلو اشغالګر رژیم د غزې تړانګې په شمال او سویل کې پراخ ځمکني عملیات پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو بنسټونو په غزه کې د شدیدې لوږې او قحطۍ خبرداری ورکړې او دې سیمې ته یې د ژر تر ژره بشري مرستو د لیږد غوښتنه کړې ده. له ملتیا مو مننه.